ستا هغه د بلې د دوم واده پروګرام دې څنګه شو چې تا ویل زه دوم واده کوم چاته مه وایه هغه خو ماته سره اختر کې سره لګېدلي وو نه اوس چاته نه وایم پروا نه کوي لکه زمری ووایه چاته نه بېګا ته ونه ډبوي یا نه دې ډبوي نه دې ډبوي سلام علیکم سړي مس دا زړه خو مې نه وایي چې سړی مې شي سره ورکړم ولې خدای دې خیر په جنجال په کور کې اړولې بیا خیر سنت طریقه ده مېلمه راغلی سړی مې شي سره وکړو السلام علیکم مرګ دې کړي کور خیرات ده سلامت جوړ ولې خدای دې خیر کړي په کور کې دوه درې جنجالونه واړول ما ته چې اختر کې سره لګېدلي ول کونډې ته ما نه په شپږ ته وړې بیا هغه ستا عکسونه ما په کور کې ویډیو کې وکتل بیا راته ویل چې دا خو هغه سړی دی چې ودونه کوي خلکو ته چې ودونه کوي ته دې سره څنګه انډیوالي کوي ما د ښار دغه انډیوالي کوو اوس ته په کور کې جنجال جوړ کړی وروره اول جنجال به د کور خلاصوي راته چې همدا ډېره بقا ده او ما ته دې سره انډیوالي پرېږدي دویم جنجال به دا خلاصوي چې دغه ملګري راځي چې ورته چې موږ ثبت نام وکړه او دا ثبت نام په دوکان کې ورته وکړو صحیح صدام دریم او دریم جنجال دا د کلیزو واده څه د ټولیز دغه کلیز واده و کلیز واده په شاید یو دوه درې هفتې وروسته ده خیر درې هفتې وروسته ده او څو نفرې څه اندازه وې تقریبا شپېته سوه اویا سوه اتیا سوه سل سوه دغه دي بېګا خو راسره ویندار کور کې جنګ وکړو بیا داسې ناستم والله زه خو جنجال واړول بیا ځان سره مې چورت و ما دا خو ډلیز واده ده په دې خاص حق لري که نه چې هغه ورسره واخلو مرسته ورسره وکړو بیا مې چورت ما دغه چېرته برابر کړم هغه مې په 19 وخت بغیر تا د مشورې بغیر تا د اجازې هغه ورسره په دواړو وګورو چې هغه څه مشوره ده کې اخر راځي که نه راځي یعنې توفه غواړي چې ورکوئ زنده‌باد تېره وخت جوړه کړي چې دغه ستا په نظر څنګه ده اوه دا خو دې ډېر ښایسته شی ولا ورته پیدا کړی په دې کې کلچې کلچې ولګو په سر یې پرېس وکړو اوس غواړي چې ډلیز واده و ناویانو زمانه ته په دغه پتنوس کې تحفه ورته ورکړي نو تاسو ورته وګورئ چې خپل نظر ورکړئ چې دغه تحفه صحیح ده که نه ده صحیح داسې دلته کېږدو دواړه په شریکه ډک دواړه بیا په شریکه ډک بیا کور والا دې در خبره سوله چې زه بیا دلته راغلی یم دا کړه چلو که ستا غټ موبایل ما سره ستا ټولې ویډیوګانې مې دغه په مخکې ستا ویډیوګانې په ما ټولې پای کړې و دا پای که بیخي په انډیوالي ورسره پرېږدې نو که د دې پلا خبر سوله چې زه بیا کلي چپروشي ته راغلی یم او تا د ډلیز واده ناویانو ته تحفه هم ورکړې ده که د دې کاله خبر شې څه خبرې څه کوې تا ته خو ځان خو نه جګوي بې دغه ته بیا بل کار ما سره کوي ولته ستا دفتر څه ده احمد ته یو طاقت جوړ کړه مې په کور کې نه پرېږدي احمد مجبوره تا شمه وایي که کور والا خبره سوله چې ته بیا دغه ته راغلی نو خپل په دفتر کې یو وطاق راته جوړ کړه دوستانو دا د مولا جان د طرفه څخه او د ده د کورنۍ د طرفه څخه د ده د کور والا او د ټوله کورنۍ د طرفه څخه و هر ناوي وزوم ته دغه رقم تحفه په نظر کې ورته نیولې ده پر ژوند درست صحت او کورنۍ دې برکت سي بس خدای پاک دې وزونه ورکړي خو انشاءالله نه به خبرېږي په کور کې څوک خبرې خو نه په ډنګ تاسو تلویزیون کې چې ته نشر کړي او ما ورته وویني نو مجبوره ماته یو اطاق په دفتر کې جوړ کړي ما ماته در شوی یا نه نشروم نه نشروم زیسو دوستانو تاسو یا نه جوړ دوستانو ویډیو نه جوړوم نه چاته وایم چې زه د مولا خان و کوچپروشي ته راغلی یم هېڅوک نه خبر اوس که څوک خبر کړ اول ماته اطاق جوړوي بعد هغه بیا ویډیو جوړوي انشاءالله بېخم اوس هېڅوک نه خبروم هیڅ چاته نه وایي ستا هغه د بلې د دوم واده پروګرام دې څنګه شو چې تا ویل زه دوم واده کوم چاته مه وایه هغه خو ماته سره اختر کې سره لګېدلي وو لیس کې وینې سره هغه چې دا خبره شوې په هر ځای چا دې اړولې ماته پاتې شو یا اوس څنګه شو اوس خو به هغه پلان لري نه اوس چاته نه وایم پروا نه کوي لکه زمری ووایه چاته نه بېګا ته ونه ډبوي یا نه دې ډبوي نه دې ډبوي چې ته وایې نه خبره ګلیس کې وینې سره مشکل نشته کوژدان به زه پیدا کړم کوژدان به زه پیدا کړم واده ته راته یاره واده نه در سره کوم خو چاته نه وایم چاته نه وایم صحیح ده چاته په خیر اوسې پر ژوند درست ستاسو ټول معزز کورنۍ څخه مننه